تاسو په معاشره کې چې یو شی لکه زموږ او ستاسو ټلیفون نن په دې معاشره کې څومره رواج پیدا کړی چې نارینه یې په کوم شکل استعمالوي، زنان یې په کوم شکل استعمالوي، کشران یې په کوم شکل استعمالوي، مشران یې په کوم شکل استعمالوي، چې د هغې شپه د ټلیفون پر کومو پروګرامو باندې تېرېږي، د هغې په ورځ کې د هغې په ټلیفون کې دی کومې نندارې ګوري، چې نه پر ډرامو باندې د بسواله دی، نه پر فلمونو باندې د بسواله دی، نه پر لڅو تصویرونو باندې د بسواله دی، نه پر ډانس او اتڼونو باندې د بسواله دی، چې هغې نن دې حتی په معاشره کې خلکو رسولې ده چې د هغې په دماغ کې ګرځه دا نه راځي چې دا ګناه ده، بلکې ډېر قومونه اوس پر دې دي چې دا صرف د انسان د طبیعت یو تفریح ده، د انسان د طبیعت یو تازګي ده، دې کې بیا څنګه ګناه ده، حالانکې هغې د کبیره کبیره ګناهونو خزانه ده. غلط تصویر ته کتل که په هر شکل باندې تاله راس، بدنظري کول، ځکه بدنظري دې ته نه وایي چې په ښار کې سړی پردۍ زنانې ته ګوري، بدنظري که ستا د ټلیفون پر سکرین باندې کومه زنانه راسي هغې ته کتل دا بعیني لکه هغه بدنظري دا هم بدنظري ده. ما درته ویل په بدنظري کې انسان راځي، د دې څه د انسان په مزاج کې خباثت او ګندګي راځي، د انسان په مزاج کې د ګندګۍ او د ګناهونو و طرف ته میلان وي. بیا چې کله هغه نوجوان دا بې حیا تصویرونو او پروګرامونه وګوري د هغې غریب د شهوت فرده پر دې سترګو باندې خورس، بیا دی چې سترګې کم چاته اړوي هغه سترګې د شهوت یو غشي. ما درته ویل چې بیا خو د زندګي د تباهۍ سره سي که الله تعالی د دې یو عمل پوښتنه راسه وکړي چې حالانکې ما ورته سهار هم استعمالوو، ماښام هم استعمالوو، د ورځې هم استعمالوو، د شپې هم استعمالوو، زما په الله قسم چې د دغه یو عمل سزا الله تعالی په دنیا کې ما ورته ته راکوي، بیا هم قتلونه را باندې کم دي چې زما او ستا په معاشره کې دي، سیلابونه را باندې کم دي چې زما او ستا په معاشره کې دي، او بدامنۍ را باندې کمې دي چې زما او ستا په معاشره کې دي، او مسکنت او غربت او ګرانۍ او بېکارۍ را باندې کمې دي چې کمې زما او ستا په معاشره کې دي، که الله تعالی د دې یو عمل سزا ما ورته ته راکړي چې زما او ستا نارینه، زما او ستا زنانه او زما او ستا مشران او کشران نن په کوم حالت کې زندگی تیروي. ځکه زه دا وایم چې ګناه کول دا د معاشرې ناسور دی، ګناه کول دا د معاشرې کینسر دی، او چې کومه معاشره کې ګناه راله هغې ته د تباهۍ بغیر نور هیڅ نور پاتېږي. خو د دې ناسور او د دې کینسره څخه معاشره ځان خلاصوي د هغې دپاره واحده لار چې په اجتماعي شکل توبه کښل، بوډاګان به توبه کاږي، ځوانان به توبه کاږي، زنانې به توبه کاږي او نارینه به توبه کاږي، بیا به الله تعالی د معاشره د دې آفتونو د دې غمونو د پریشانۍ څخه خلاصوي. زه دا وایم ټیک ده په معاشره کې عبادات کول هم ښه خبره ده چې سړی به لمنځونه کوي، سړی به عبادتونه کوي، سړی به حج کوي او سړی به روژې نیسي، دا هم د معاشرې ښه عمل دی. لیکن د دې څه مخکینی قدم هغې د ګناه څخه ځان ساتل دي. په معاشره کې نفلي حج دومره ضروري نه دی، په معاشره کې نفلي روژه ضروري نه ده، په معاشره کې تلاوت ضروري نه دی، په معاشره کې وظیفه ضروري نه ده، لکه څومره چې د ګناه څخه ځان راګرځول دا مخکې دي. ځکه ګناه دا یو قسم بدفریضي ده. یو سړی بیمار چې کله ډاکټر لراس او طبیب لراس، نو طبیب دستی د هغې د مرض علاج معلوموي چې دې سړي ته ورپېښه ده څه ده، او چې کله د هغې مرض ځان ته معلوم کړي نو طبیب ته دستی دا ورمعلومیږي چې ګیره ورپېښه د دې شي څه ده، نو اول به طبیب د هغې عمله څه ده ته پرهیز ورکړي، او بیا چې د هغې ناجوړۍ په خاطر دی څومره کمزوری سوی دی هغې ته به بیا د هغې په مقابل کې د قوت او د طاقت او د دفاع او د علاج لپاره دوایي ورکوي. اوس د هغه سړي صحت په دې شکل باندې راځي چې هغې به د خپلې ناجوړۍ لپاره د ټولو څه مخکې فریض روانوي، او چې کله هلته د ناجوړۍ مخ ونیول سلو بیا به هغه دواګانې او دا شان ده ته ګټه کوي، بیا به د صحت برابرېږي. که سهار دوا خوري ماښام بدپریزي برته کوي، نو هغه دوا خوړل د ده دپاره یو ضایع عمل بلل کېږي. زه دا وایم چې معاشره خو په ګناه کې راغلې ده، او دا ګناه د دې معاشرې کینسر دی، او دا ګناه د دې معاشرې طاعون دی، او دا د دې معاشرې تباهي او بیماري ده.
د دې دپاره یو فریض دی، یو علاج دی. د دې فریض دا دی چې د ګناه څه معاشره راګرځول چې بس دا شی دا طبیب مریض ته وایي دا شی به نور نه خورې بس. او چې کله ته فریض وکړې د هغې څه وروسته بیا دا شی تا ته ګټه کوي. نو زه دا وایم معاشره به پر اول قدم باندې د ګناه څه توبه کاږي، او پر دویم قدم به بیا نفلي عبادات، په دویم قدم به بیا نفلي روژې، په دویم قدم به بیا نفلي صدقات، په دویم قدم به بیا د الله و طرف ته دعاګانې دا به ټولې هم قبلیږي، هم به دې معاشرې ته نه برسي. او که زه سهار لمونځ کوم، نفلونه کوم، ماښام په ټلیفون کې ډرامې ګورم، او ماښام لمونځ کوم په سره ټلیفونو په دې باندې بیا سهار پر یوه ګناه باندې صرفه نه لرم، نو څه هم بیا دغه لمونځونه او دا شان سړي ته ډېره نفع نسي رسولی، نه دا د تباهي او د هلاکت څه سړی راګرځولی سي.